کله چې د فټنس کلمه اورئ سمدستي مو ذهن ته څه راځي؟ غټې عضلات، ډېر دروند وزن که جم ته تلل. نن غواړم تاسو ته یو داسې حقیقت وایم چې ستاسو فکر به بدل کړي. فټنس یوازې د بدن ښکلا نه ده، بلکې دا ستاسو د پاتې ژوند د تضمین نوم دی. فټنس په اصل کې 4 مهمې ستنې لري چې باید پرې پوه شئ. لومړی ستاسو د زړه روغتیا ده، یعنې ستاسو زړه څومره پیاوړی ده چې ټول بدن ته وینه او اکسیجن ورسوي. دوهم د عضلاتو ځواک دی، آیا ستاسو بدن دومره قوت لري چې وزنې درانه کارونه په اسانۍ ترسره کړي. دریم د بدن نرمښت یا انعطاف دی، دا برخه تاسو له دردونو او ناڅاپي ټپونو څخه ساتي. او څلورم چې تر ټولو مهم دی، هغه ستاسو ذهني فټنس دی. کله چې بدن روغ وي، ذهن ارامه وي، او دا غالبه ده چې ډېر خلک یې هېروي. ما له 2014 کال راهیسې په رزمي ورزشونو او له 2019 راهیسې په نچرال فټنس کې دا تجربه کړې چې رښتینی فټنس هغه دی چې تاسو ته په هر عمر کې د ځوانۍ او قوت احساس درکړي. په HBM نچرال اسټیټیکس کې زموږ هدف همدا دی چې تاسو ته طبیعي او ساینسي لارې وښیو ترڅو خپل بدن او ژوند ته مثبت تغیر ورکړي. نو ملګرو، فټنس یو منزل نه دی، بلکې دا یو سفر دی چې هره ورځ دوام غواړي. که تاسو غواړئ دا سفر نن له موږ سره په مسلکي ډول پیل کړئ، نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. په کمنټ کې راته ولیکئ چې ستاسو لپاره د فټنس په پیل کې تر ټولو لویه ستونزه څه ده. مننه چې زموږ سره یاست.